په ننګرهار ولایت کې د پولیو ویروس ضد واکسینو 4 ورځنی کمپاین پیل شو. د کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې چې 13 ورځ تر سره شول، پکې د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وویل چې د یاد کمپاین پر مهال به په ټوله شرقي حوزه کې 1450 زره او په ننګرهار کې 950 زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نوموړي همداراز پر کورنیو د ماشومانو پر واکسین کولو د همکارۍ غږ وکړ او زیاته کړه چې د هیواد ډیره بودیجه د درملنې په لګښت رسول کیږي او خلک باید وقایې ته ډیره پاملرنه وکړي. په یادو مراسمو کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو برخې مسؤل ډاکټر چیمو وویل چې په ختیځ کې د پولیو واکسین د تطبیق کچه 98 سلنې ته رسیدلې ده. یاد کمپاین نن پیل شو، 4 ورځې دوام کوي چې پکې به 6,000 رضاکاران او شاوخوا 1000 تنه د عامه پوهاوي او څارونکي مسؤلین برخه واخلي.